هغه وایي چې څوک مې د جام ملګري څوک مې د غزل ملګري که هر څو پردیس د اذیتونو تکلیفونو یو نوم دی خو بیا هم چې مسافرۍ کې ښه ملګري او ښه ډیوټي وي نو بیا سړی په مسافرۍ نه پوهېږي داسې محسوسوي لکه په وطن کې زما هم د ادب سره سره داسې ملګري هم شته چې کله کله د خوند او د مزې مجلسونه کوو مونږ هم کله کله داسې د سمندر په غاړه راغونډ شو که هر څو د پردي وطن ډیوټۍ نه سړی ستړی وي خو چې کله کله د ځینو ملګرو سره سړی کیني نو ستړیاوې ختمې شي همدارنګې تاسو هم د سکرین په شیشه کتلی شئ چې مونږ سره راجمع یو او د خوراک څښاک مجلس مو راجوړ کړی دی دلته نو مقصد هرګز دا نه دی چې ګوندې تاسو دا خوراکونه ښایو بلکې دغه یو څو لمحې د کیمرې په سترګه کې د یاد دپاره محفوظو نو باید چې مسافر هر ملګری دی کله کله داسې محفلونه جوړوي یو خدای سره د انسان حوصلې او د خپلو پردو نه لرې په پردي وطن کې مسافري تکلیف کمیږي او بل د ذهن ستړیاو سره سره د وجود په ګټه هم وي چې کله کله سړی چکر او د خوند مجلس جوړ کړي دې سره انسان ته که مسافري هر څو سخته وي خو اسانه ورته ښکاره شي او زړه تنګوني هم تر څه حده کمیږي نو باید چې موږ دغه شی خوندور محفلونه جوړ کړو